په ژوند کې مو دغه 5 شیان درلودل، مطمئنه اوسئ چې په ژوند کې به ټولو خوشحالیانو ته ورسیږئ. دغه خبره زه نه کړم، دا خبره حضرت علی رضی الله عنه کړي. هغه وایي که تاسو په ژوند کې دا 5 شیان درلودل خوشحالۍ ته رسئ. هغه 5 شیان دا دي: لومړی شکر ویونکې ژبه، یعنې په هره خبره کې الحمدلله خدای شکر چې دا شی در راکړی دي. دوهم ذکر کوونکی زړه، سبحان الله الحمدلله، د الله تعالی ذکر همیشه ووایه. دریم کارسازه بدن، هغه کار چې تی کله کړی او د تا بدن ورسره روغ وي، په خپلو مټو باندې یوه لمړۍ لاره روزي وګټې. څلورم چې رزق دې په اسانۍ باندې پیدا شي، یعنې چې کله رزق ګټې لږ په اسانه لار درته پیدا شي. پنځم او تر ټولو مهم او اساسي شی، نیکمرغه میرمنه، خوشبخته میرمنه، دینداره میرمنه چې د تاسو ژوند ورسره ښایسته وي. اوس یوه پوښتنه د تاسو نه کوم، تاسو ماته ووایئ چې په دغو 5 شیانو کې چې درته ومې ویلې د تاسو کوم یو خوښ شو؟ راته ونه وایئ چې 5 مو خوښ شولو، بل کوم یو. سلام علیکم.